الله سبحانه وتعالی وی بیدک الخیر، یعنی مونږ الله ته ویو چې هر ښه شی یوازې ستاسو اختیار کې دی. او دا ډېر یو زبردست شی دی کوم چې مونږ ویو چې الله هر شی باندې اختیار لري. ځکه چې مونږ اصل کې دا ویو چې ما سره ملک یا عزه وي نو دا ډېر ښه خبره ده، یا ما سره ملک وي او عزه نه وي نو بیا هم د ښه خبره ده. چې ما سره ملک نه وي او صرف عزه وي نو دا هم ما لپاره ښه دی. او که ما سره دواړه نه وي نو څه ښهوالی او خیر به ماته څه ځای نه راشي. مونږ ته ښهوالی هغه وخت ښکاري چې سترګو سره ووینو، خو الله هغې څیز نه هم ښهوالی پیدا کړي چې کوم مونږ تصور هم نشو کولی. الله یې هغه دی چې چا فرعون ته او نمرود ته طاقت ورکړی و، او نمرود ابراهیم علیه السلام ته ویل چې زه یم هغه چې کوم نورو ته مرګ او ژوند ورکوي. نو الله هغې نه څه وویل؟ نو تاسو نه دی لیدلی چې چا ابراهیم سره بحث کو هغې ته طاقت ما درکړی و. الله چې چاته غواړي نو ورکوي او هغې نه بیا خیر وباسي. نو بیدک الخیر یعنی مونږ تاسو باندې ایمان ساتو چې د ښه او بد خلکو کې د طاقت تقسیم صرف تاسو کړی دی، او تاسو د عزت داسې تقسیم کړی دی دا ستاسو قدر دی. مونږ پوهیږو چې تاسو هر شی کې خیر ایښی دی. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تاسو په هر شی طاقت لرئ او تاسو په هر شی قادر یې. کله چې الله غواړي نو فرعون ته طاقت ورکړي، او کله چې الله غواړي نو سلیمان علیه السلام ته طاقت ورکړي. او یو پیغمبر انصاف کوي څنګه چې د ذوالقرنین انصاف کړی و. څنګه چې سوره کهف کې ویلي شوي دي چې دا څه ځان خلکو کشتۍ یو ظالم بادشاه برباده کړې وه. دا یو طاقتور بادشاه چې چا ظلم کړی و او دا بل چې چا انصاف کړی و. او بیا مونږ الله ته ویو چې زما ژوند کې او د دنیا معاملات کې او دنیا کې څه کیږي د ټول طاقت ستاسو تقسیم کړی دی. او د بني اسرائیل کوم چې د الله کمزوري جوړ کړي وو، موسی علیه السلام هغوی ته ویل کله چې هغوی باندې سخت وخت راغی کیدای شي چې الله تاسو ته طاقت ورکړي نو بیا موږ به ګورو چې تاسو څنګه سلوک کوئ. نو په اسانو الفاظ کې دا یو ډېر غټ آزمایش دی او امتحان دی چې کله الله تاسو ته طاقت ورکړي. د طاقت کېدل د نه کېدلو نه زیات غټ آزمایش دی. ځکه چې کله تاسو سره طاقت وي او اثر وي، چې کله تاسو طاقت لرئ تاسو فیصلې کوئ چې خپل ماشومانو سره څه کول دي، پیسې چېرته یې خرڅول دي. چې کله تاسو سره داسې اختیار وي نو ستاسو زړه به وایي چې غلط فیصلې وکړو او د خپل طاقت استعمال وکړو. او تاسو سوچ کوئ چې ما ته به څوک پوښتنه کوي، ما ته خو هیڅ چاته جواب نه دی ورکول، زه خپل پیسې چېرته هم لګولی شم، چېرته هم تلی شم، څه هم کولی شم. نو کله چې الله موږ ته لږ ډېر طاقت ورکړي، اختیار ورکړي، نو هغه وخت زموږ امتحان اخیستی کېږي. نو موږ ته ویل پکار دي مالک الملک تؤتي الملک ما تشاء وتنزع الملک ممن تشاء.